دوستانو سلامونه. د محمد او ملګري کتاب د لومړي ټوک اتمه برخه ته مو پام راړوم. امینه چې به کله هم حرم ته لاړه نو ځان به یې آرام احساساوه او وجدان به یې له رڼا نه ډکېده او دغه وړوکی زړه یې دومره پراخه شو چې ټوله نړۍ پکې ځایېدله. هغې له وجود سره تناسق احساساوه او له هر هغه شي سره یې پیوستون احساساوه چې سترګې یې پرې لګېدلې. امینې د عبدالمطلب په مجلس سترګې ولګېدلې. له عبدالمطلب نه یې 10 زامن لکه د ځنګل د زمرو چاپېره ناست دي. عبدالله هم په دوی کې ناست دی. په ذهن کې یې داسې حقیقت برېښنا وکړه چې پخوا ورته نه و متوجه شوی. دنیا په یوه حال نه پاتې کېږي. عبدالله تر پرونه له هاشمي هلکانو سره په حجون کې لوبې کولې. د صفا او مروه ترمنځ یې منډې وهلې. بازارونو ته ورسره تلو او نن سړی شوی دی. د قریشو د مشرانو په منځ کې ناست دی. عبدالله به په دغه مجلس کې څه اوري او په دې مجلس کې به څه وایي. عبدالمطلب خپل زوی عبدالله خپلې سینې ته راجوخت کړ. عبدالله یې کوچنی او مینهګرکی زوی و. د عبدالله په شونډو نرۍ خوږه مسکا تېره شوه. امینې ته داسې ښکاره شوه ګوندې ټوله نړۍ وموسېده. امینې احساس کړه چې دا یوازې څوک نه ده چې عبدالله ته ګوري. د ورقه بن نوفل خور رقیقه بنت نوفل بن اسد بن عبدالعزی بن قصا هم د اسماعیل په ډبره ولاړه وه او د عبدالله ننداره یې کوله. ورقه بن نوفل نصراني شوی و. بتپرستي یې پرېښې وه. همیشه به د تورات، انجیل او پخوانیو دینونو په مطالعه بوخت و. یو ځل یې خور رقیقه ورننوتله. رقیقې سره یې د دین خبرې پیل کړې. ورته یې وویل په دې امت کې یو نبی راځي. رقیقې انګېرله چې د دغه نبي مور به دا وي او سترګې به یې د قریشو په ځوانانو پسې ګرځولې څو د دغه نبي د پلار څېره وپېژني. رقیقه د فراست څښتنه وه. د عبدالله په مخ یې نظر ودرېده. د عبدالمطلب مجلس ته د بني زهره مشر وهب د خپل ورور وحیب سره راغی. وهب د عبدالمطلب سره په ډېره مینه خبرې کوي. زنه یې نیسي. امینې دغه منظر ولیده نو حالت یې وویل زما او ستا پلار راغی. حاله مخ را وګرځوه. په خپل پلار وحیب یې سترګې ولګېدې چې امیه بن حرب سره په خبرو بوخت دی. رنګ یې زیړ شو. دغه ځای یې پرېښود او د مکې بازار ته مات شوي وره ته یې ځان برابر کړ. د بني زهره او هاشمي ځوانان ورپسې وو. امینه او حاله د خپلو ملګرو او همزولو سره د مکې بازار ته ووتلې. د بازار په څنډو کې د سوداګرو دکانونه لګېدلي وو چې لاسي ټوکران، له منف نه راوړل شوي ګاڼۍ، له فارس نه راغلي ورېښم او له سوریې نه راغلي بېلابېل لوښي پکې پراته وو. د زهره او هاشم بچي خلکو ته ګوري چې بازار پرې ډک دی. عربان، نصرانیان، یهودان، سوریان، مصریان، احباش او رومانیان په بازار کې په پوره امن او ډاډ ګرځي راګرځي. بازار د ځمکې په هر جنس ډک و. بېلابېلې ژبې پکې ویل کېدلې. مکیانو به یوه کلمه له دې ځایه او بله کلمه له هغه ځایه راشو کوله او خپله ژبه به یې پرې بډای کوله. د ولسونو تمدن او فرهنګ نه به اغېزمن کېدل. د کې تمدن وغوړېده او د شتمنو په کورونو کې شتمنۍ وزرې وکړې. امینه د خپلې ترلې او نورو ماشومانو سره د زرګر مخې ته ودرېده. زرګر یهودي و. مکیانو د بني سلیم له معدن نه زر راویستلي وو. مکې ته یې راوړي وو چې ګاڼې ترې جوړې کړي او یا د هغه خلکو لپاره ترې سکې جوړې کړي چې سره او سپین زیرمه کوي. کوچنیان په بازار کې یوې خوا او بلې خوا ته وګرځېدل. ستړي شول او بیرته خپلو کورونو ته راستانه شول څو خپلو کورنیو ته ټولې هغه کیسې وکړي چې د ورځې په جریان کې یې لیدلې وې. ګمان یې کاوه ګوندې ورځې ټولې لهو لعبه او ښایستونه دي. ورځې تېرې شوې، میاشتې واوښتې او کلونه تېر شول او امینه په خپل کور کې د خپلو همزولو سره په خوښۍ ژوند تېروي. یوه ورځ یې پلار او مور لرې ناست ول. مور یې د دې خوا ته را روانه شوله. ورته وایي امینې پلار دې دارالندوه ته بوځي. دارالندوه دا د امینې په ژوند کې سخته شیبه وه. دا لحظه د دې د ماشومتوب او پیغلتوب ترمنځ فاصله وه. د مکې په لوړو او ژورو به له دې وروسته د پرپرکي په څیر نه الوزي. اوس پیغله شوه او خپل سپېڅلی ماشومتوب یې تر شا پرېښود. لکه څنګه چې له دې وړاندې د قریشو یو زلمي عبدالله خپل ماشومتوب تر شا پرېښی و.